مصیبتونو نه د خلاصي دپاره صدقه ده. روزانه د خپل وس مناسب څه ناڅه صدقه ورکول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بادروا بالصدقه، په دې صدقو باندې تادي کوئ ځکه مصیبتونه ازمایښونه ردینه نشي راتلی مخې ته. الصدقه رد البلاء، دا صدقه چې دا مصیبتونه ختموي، دا الله رب العالمین غصه ختموي، مصیبتونه ازمایښونه ختموي. صدقه ورکول دا د الله رب العالمین سره تجارت سٹارټ کول دي. دریم سبب د مصیبتونو نه نجات هغه د مسلمانانو د دې غریبانانو حاجتونه پوره کول دي. دا ډېر عجیبه نعمت دی الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي چې سړی د مسلمانانو حاجتونه پوره کوي. د چا سره پیسې نه قرض وله ورکي، د چا لنګه نه لنګه وله واخلي پی وله ورکي، د چا کپړې نه جامې وله واخلي، د چا که رزق نه خوراک وله واخلي. د مسلمانانو حاجتونه پوره کول، د مسلمانانو حاجتونه پوره کول دا د مصیبتونو ډېر عظیم نجات دی. اوږد حدیث دی، مسلم شریف راوړی، مشکات کې هم دی. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل من یسر علی معسر، چا چې په یو تنګ دسته باندې اسانتیا راوسته. یو سړي که اوبه نشته تا ولې اوبه ورکړې، رزق وکه نشته تا ولې وړه واغستل، جامې وکه نه وې تا ولې جامې واغستې، قرض ته ضرورت و تا ولې قرض پیسې ورکړې. نو د الله نبی فرمایي یسره الله علیه فی دنیا والآخره، رب العالمین با په دې انسان باندې په دنیا و آخرت کې اسانتیا راولي. وی چا چې د تنګ دسته سره مدد وکړو، تنګ دسته سره یو سړي سره پی نشته، خوراک یې نشته دی، کپړې نشته، قرض ته ضرورت دی، دوی ته ضرورت دی، او تا په اسانتیا راوسته، نو د الله نبی فرمایي تا باندې به الله رب العالمین په دنیا و آخرت کې اسانتیا راولي، په دنیا و آخرت کې.